مدینه منوره کې منافقانو د پیغمبر علیه السلام د منافقانو سره ډېره بهترینه زندگی وه. د منافقینو سردار ابی عبدالله ابن ابی چې د هغې سره پیغمبر علیه السلام څومره د حلم معامله کوله، حالانکه الله تعالی د دې نمونه ورښولي چې دا منافق دی، دا منافق دی، دا منافق دی. اوس که ما ته دا خبره راښکاره سي چې دا منافق دی، نو کم سے کم که هغې ته تکلیف نه ور ورسوم نو د هغې سره په تعلق کې خو کمی کوم. لیکن د مدینې منافقین ټوله د پیغمبر علیه السلام په دې شان په ځان نه پوهېدو چې پیغمبر په موږ خبر دی، په دې خاطر چې د مسلمانانو سره څنګه تعلق و د هغې سره هم په هغه شکل تعلق. یو ورځ یو بوډا عرابي رالی مسجد نبوي ته. په مسجد نبوي کې صحابه ناست دي، یو څو تیرې بیرې خبرې هم پیغمبر علیه السلام ته وکړي. عرابي سړی و، د سارا سړی. مره د مسجد څخه ولاړ شو، قرار د مسجد په دې کونج کې پر بولو باندې کښېناست، په دننه مسجد کې پر بولو باندې کښېناستل. او بیا خاص کر مسجد نبوي چې د هغې مځکه د جنت مځکه، صحابه کرامو چې د هغې د عمل ولیدی ټول ور میدان وشو. پیغمبر علیه السلام ژر صحابه ورپسې را وکړي چې ما څوک چې خبر ورته ونه کړي، څوک چې لاس ورنه وړي، تاسو یې پرېږدئ چې د خپل ضرورت د لې په ښه طریقه پوره کړي. که تاسو اوس د بولو په مابین کې دی راولاړوئ، د ده لباس خرابېږي، د ده بدن خرابېږي او مسجد نبوي نور خرابېږي او ده ته تکلیف رسېږي. پرېږدئ چې دی د خپلو بولو ضرورت پوره کړي، چې هغې کله مسجد نبوي کې د بولو ضرورت پوره کړي، د هغې څه وروسته پیغمبر علیه السلام ورغلی، برای راولاړ کړی په ډېره مینه او محبت باندې. ورته سړی دا مساجد دي، دا د الله تعالی کورونه دي، الله تعالی د دې انتخاب د عبادت دپاره کړی دی چې په دې کې به مسلمانان عبادتونه کوي، دا د بولو د نجاست ځایونه نه دي. د پیغمبر علیه السلام په ډېر ښه انداز، په ډېر حلیم انداز او د ډېر برداشت او د صبر په انداز باندې هغه سړي ته په دې خبره باندې سر ورخلاص کړي. پیغمبر علیه السلام د هغې انسانیت سره په دې شکل معامله. یو یهودي رالی د پیغمبر علیه السلام حجره کې میلمه دی، د شپې هغې نفقه ډېره وخوړله. چې کله یې نفقه ډېره وخوړله، د هغې د نفقې سره د نس نظام په لګډوډ سو. ستړی سړی دی، د لرې ځا سره راغلی دی او نفقه یې ډېره خوړلې ده او د نس نظام یې په لګډ دی. د هغې څه ستاسو د مخه بې ادبي ماف، بولې و هر څه ګډې وړې دا ټول پر بستره باندې سوي دي. د پیغمبر علیه السلام مبارکه حجره ده او هغې ټول نظام د بسترې او دا په خپلو بولو خراب کړی دی. هغې چې کله سهار وختي په ځان باندې پوه سو، بس د منډې په شکل د خپله شرمه څه سیده وغورځېدی. چې کله ولاړی در یو ځایه پورې، هغې څه په دې شپه کې یو خپل ضروري شی، یو ضروري او قیمتي شی په دې حجره کې پاته سوی دی. چې درې ځایه پورې ولاړی، خپل ځان یې پرېولی، لباس یې پرېولی، جامې یې پرېولی او سوچ و فکر واخیستی چې اوس به هغه شی څنګه لاسته رسوم، هغې خو هلته راسه پاته. نو د لمر ختلو چې لمر راګرم سو، برته را روان سو. چې کله دی رالی، پیغمبر علیه السلام خپلې کپړې راټولې کړي دي. پیغمبر علیه السلام هغه د ده د بولو شان په خپلو لاسو باندې مینځي، بل څوک نه ورپرېږدي. هغه عرابي چې کله پیغمبر علیه السلام ته وکتل، د هغې د شرم په خاطر پیغمبر علیه السلام هغه شیان یو طرف ته کړو، لکه د سړي چې یو بهترین میلمه، یو بهترین قریب راسي، پر هغه یهودي باندې پیغمبر علیه السلام په دې شکل پوښتنه کړي. هغه یهودي چې د پیغمبر علیه السلام صبر، د پیغمبر علیه السلام حلم او برداشت ولیدی، نو هغې پر هغه ځای باندې کلمې ویلې ته تیار شول. هغې پر هغه ځای الله تعالی په اسلام باندې مشرف کړ. ما درته ویل د تاریخ حلیم انسان، لکه څنګه چې د پیغمبر علیه السلام علم په ټوله انسانیت کې په تاریخ کې لوړه درجه علم ولو، د هغې په مثل د پیغمبر علیه السلام علم